په کندوز ولایت کې د شهیدانو معلولینو د ثبتولو په موخه نوې الکترونیکي سیستم پرانیستل شو. د شهیدانو معلولینو وزارت د ډیټابیس او معلوماتو رئیس کندوز ولایت ته د خپل سفر په موخه د الکترونیکي سیستم پرانیستل یاد کړل او زیاته کړه چې په دې سیستم کې به د شهیدانو معلولینو او کندو ثبت نام کیږي او له دې سره به د جعل او تزویر مخنیوي ترڅنګ د بیت المال سره د خیانت مخه هم نیول کیږي. کندوز ولایت ته زموږ سفر د یو نوي الکترونیکي سیستم د فعالېدو په هدف و چې په دې کې به د شهیدانو معلولینو او کندو ثبت نام کیږي چې د دې فایده دا ده چې د جعل او تزویر نه مخنیوی کیږي او د بیت المال سره د خیانت نه مخنیوی. په دې کې به معلولین کونډې او یتیمان موږ ثبت کوو چې د ثبت پروسې اول به رجسټریشن کوو د دوی د تذکرې د مخې نه، بیا به د دوی بایومیټریک کوو او هغه خري کې موږ دوی ته یو کارت پرنټ کوو، هغه کارت ورکوو او خپل حقوق به دوی د بانکونو څخه اخلي. هغه زیاتوي چې لومړی د دغه طبقې د تذکرې له مخې راجستر کول کیږي، وروسته بایومیټریک او پای کې به ورته کارت چاپ کیږي چې تر څو د کارت په واسطه خپل حقوق او امتیازات ترلاسه کړی شي. په ورته وخت کې بیا د ولایت مقام دفتر رئیس مولوي عبدالغفور شهید زوی خبرې وکړي. په کندوز ولایت کې د دغه سیستم د فعالولو له امله د شهیدانو معلولینو وزارت څخه د مننې ترڅنګ ویل چې په دې سره به د شهیدانو معلولینو امتیازاتو کې لا روڼتیا او شفافیت رامنځته شي. مرکزي او محلي حکومتونه د نورو برخو ترڅنګ همداراز د شهیدانو معلولینو چارو وزارت چې دغه برخې ته ډېره توجه کړې، که هغه د امارت خپل شهیدان او معلولین دي او که د تیر دولت هغه یتیمان او معلولین چې موږ ته راپاتې، موږ په همدې نیت کار کوو او دا مو له اولې ورځې همدا عهد کړی او ژمنه مو کړې ده. دغه راز بیا دوه تنه معلولینو هر یو عباد الله محمدي او نور الله امیري د دغه سیستم د فعالېدو له امله له مسؤلینو څخه د مننې ترڅنګ ویلي چې پخوا حکومتونو کې د ډېرو بېنظمیو له امله به د یو معیوب امتیاز داسې کس ته ورکول کېده چې هیڅ معلول نه و، خو اوس له نیکه مرغه هغه وخت نشته او ټولو معلولینو ته یو رقم امتیاز ورکوي. پروسه کې د دوران جمهوریت د تعلیق غلطی بود کدام گپی که شده بود و بودک دیگه آل امارت اسلامی این پروسه بایومتریک ایسر شروع کرده و ما در اینجا آمدیم به خاطر بایومتریک شدن و ما در اینجا دیدیم کسایی که از دوران جمهوریت است، کسانی که دوران جهاد قبلی است. یعنی ما خودم 35 سال پیش پای از دست دادیم، لیکن امروز اینجا آمدیم بایومتریک شدیم. پیش فرق نرخ نیست که کی است و وی کی است. هر کس از زمین افغانستان است، معلول است، حق مساویانه برشون داده. فعلا در بانگاه سابق یک ذره مشکلات برای ولی فعلا بایومتریک میشه بسیار برای معلولین یک سهولت آسان براشون آمده. چارواکي وایي له 2 کلونو را په دې خوا دغه سیستم په 25 ولایتونو کې فعال شوی او تر اوسه پورې د دغه سیستم په وسیله د هیواد په کچه 120,000 تنه ثبت شوي او د دغه سیستم یوازینۍ موخه د جعل او تزویر مخنیوي کول دي. عبدالجلیل احساس، اورانوس تلویزیون، کندوز.